نسألك موجبات رحمتك وعذاب فرجته ولا عدو إلا هزمته ولا حاجة هي لك ردا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم أمرنا وانصرنا على من عادانا. يا الله منك توفيق إسلامي الأحكام يا الله وآخرك ذاك. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر وليتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. صدق الله مولانا العظيم. قدرمنو مؤمنانو مسلمانانو فاول قدم کې د مبین فتحې او د امریکایي اشغال د خاتمې پای ته رسیدلو مبارکي د شهیدانو د کور د غازیانو د چارچوبې ګران افغانستان علی قدر امیر المؤمنین شیخ صاحب حفظه الله ته وایم. او په دوهم قدم کې د اشغال د خاتمې او د مبارکي فتحې مبارکي د اسلامي امارت قدرمنو مرسیالانو ته وایم الله تعالی جل جلاله دې په خپل حفظ او امان کې ولري. او په دریم قدم کې د دې مبین فتح مبارکي د سنگر غازیانو ته قدرمنو مجاهدینو ته او زوریدلي ولس کړېدلي ولس ته وایم الله رب العالمین دې موږ تاسې په آینده کې هم د ډېرو خوشحالیو امن او سوکاله ژوند خاوندان وګرځي. قدرمنو مجاهدینو یو لنډ مشوره او توصیه اول ځان ته بیا تاسو ته وړاندې کوم. الله رب العالمین موږ تاسې په یو ډېر غټ احسان او غټ رحمت باندې ونازول چې د دنیا فرعون د دې زمانې فرعون یې زموږ په دې کمزورو اسبابو باندې الله جل جلاله د دنیا فرعون محو کړي او افغانستان کې ناکام کړي. د افغانستان مجاهد ولس د قدرمنو مجاهدینو ته بریا او فتح او کامیابي ور نصیب کړله. نو دغه فتح بریا او کامیابی ورسته زموږ ستاسو د پاره څه کول پکار دي. واقعا د ډېر درانه مسؤلیت سره مخ یو قدرمنو مسؤلینو مجاهدینو ډېر غټ بار مو وروه ته ولوېدی. د الله جل جلاله څخه به ثبات غواړو، د الله جل جلاله څخه به استقامت غواړو. خو یو شی چې ضرور د ځان لپاره هم بولم د نور انډیوالانو مجاهدینو لپاره هم بولم هغه دا دی چې د کوم هدف او مقصد لپاره مو ابتدا د جهاد کړی ده خپل هدف او مقصد به د لاسه نه ورکوو نه به یېرو. په افغانستان باندې په اول قدم کې د شر و فساد مظالم و ظلمونه روان وه. وروسته د کفر اشغال رالی، د امریکایانو اشغال رالی. نو دا ولس د ظلمونو سره مخ و. د دې ولس شرعي عنعنات د خطر سره مخ وه. د اسلام شاعر در پښو لاندې وه. پر مسلمانانو باندې قسم قسم تکلیفونه کړاوونه تېرېدل. موږ تاسو ته د جهاد ابتدا کړې ده او بیا د کفارو په جهاد باندې پسې بدل سو. په دې کې مقصد دا و چې اول قدم کې
چې د الله تعالی جل جلاله د کلمې اعلا راسي، د الله جل جلاله کلمه لوړه سي. او بل مقصد پکې دا و چې د الله جل جلاله د دین شاعر دا په افغانستان کې قائم سي، پر خپل پخواني حالت باندې پاتې سي. کفارو په دړنګېدلو کوشش کړی و، موږ تاسې باید د ثبات کوشش وکړو، دا مقصد و. او بل مقصد په دې جهادي سلسله کې دا و چې دلته د افغانستان پر ولس، پر مسلمانانو باندې قسم قسم ظلمونه روان و. د مظلومانو خلاصېدل د ظالمانو د ظلم څخه، د کافرانو د ظلم څخه، دا مقصد او هدف د جهاد و. او ولس ته امن سوکالي راوړل، دا مقصد د جهاد و. نو دغه مقاصدو دپاره چې مو قرباني ورکړې ده، شهیدان مو ورکړي دي، زندانونه مو وړي دي، تکلیفونه مو وړي دي، ستړیاوې مو وړي دي، بدخوابۍ مو وړي دي. د همدغه مقاصدو دپاره خپل مقاصد به نه یروو. په آینده کې به هم په دغسې عزم باندې د دغه ملت خدمت ته ولاړ یو. د الله جل جلاله پر دین باندې به ځانونه مستقیم لرو. د الله جل جلاله د دین د شاعر لوړوالی به مو نیت و اراده یي. د مظلوم ملت امنیت و سوکالي به مو اراده یي، دغه به مو مقصد یي. او د مسلمانانو د غیرت او د عزت ساتنه دا به مو مقصد یي. څخه ځان راګرځول دا به مو مقصد یي. نو دغسې اراده او فکر چې الله تعالی زموږ ستاسې څخه نه بدلوي. د الله پاکه څخه ثبات غواړو. او خدای مه کړه که داسې تغییر را پکې راځي چې موږ به خدای مه کړه ظالمان جوړېږو، یا به د الله جل جلاله دین یېروو، یا به د اسلام شاعرو ته شا ګرځوو. په اول قدم کې د ځان دپاره مرګ غواړم، مخکې د دې فتنې، بیا د هغه چا دپاره چې په دغه فتنه کې رالویږي. الله رب العالمین دې ثبات را نصیب کړي. او بله خبره قدرمن ولس ته کوم، ډېر ځورېدلی دي، ډېر تکالیف یې وړي دي. د اسلامي نظام د بقا او د قیامو د آمدن دپاره ډېر تکلیفونه پر مسلمانانو تېر شوي دي. د مجاهدینو تر څنګ مجاهد ولس هم ډېر تکلیفونه وړي دي. د دې د تکالیفو، د مشکلاتو، د جهادي ستړیاوو شکر ادا کوو. او د خپل ځان سره یې روژه پر روژه مجاهدین بولو. او فیصله مو عندیه نه ده، زموږ د فقاهت دغه حکم دی الجهاد و الاجتهاد فی تقویة الدین. او د جهاد په تعریف کې علماء کرام چې فرمایي بذل المجهود فی قتال الکفار مباشرة او معاونة بمال او برای او بتکثیر سواد. دا تعریف د جهاد ډېر عام کړی دی زموږ کتابونو. نو ټول ملت مجاهد ملت دی. په جهاد کې یې را سره شریکان بولو. فتح د ټولو افغانانو، د ټولو مسلمانانو فتح ده. ټولو مسلمانانو ته یې دا فتح مبارک یې. خو دا یو شی قدرمن ولس ته وایو چې موږ به هېروئ نه، د خیر مشوره به هم راکوئ. لکه مخکې چې څنګه موږ تعاون ته ضرورت و، بیا به مو هم دغسې تعاون کوئ. روژه په روژه به را سره ولاړ یاست. او دا کور به په ګډه باندې جوړوو. یوازې په یوه شبکه باندې، په یوه طایفه باندې دا دومره نظام نه چلیږي. د ټولو افغانانو د خدمت پکې ضرورت دی. د اسلامي امارت مشرتابه محترم هغه هم انشاءالله د عزم هوډ لري چې ټول افغانان په دې نظام کې خپل ځان وویني. دغه کور په ګډه باندې سره جوړ کړو. نو په دې خدمت کې به موږ تاسې سره شریکان یو. اوس چونکې تحول نوی دی، وضعیت ابتدایي دی، په اول قدم کې موږ د نظام استحکام ته توجه لرو چې امنیت درته راسي. بیا به هغه څه چې پرمختګونه دي، د وطن آبادي ده او د مدارسو، د مکاتبو او ترقي ده، د اسلامي شاعرو ترقي ده، دا ټول شانو ته به انشاءالله توجه کېږي. په اول قدم کې خو د اسلامي شاعرو ترقي الحمدلله روانه ده، خو چې نور پرمختګ یې هغه به هم راضي پسې. که اوس د بعضې ملګرو سره دا سوچ ورسره یي، د بعضې مسلمانانو سره چې په 5 ورځې کې دی جوړ نظام غواړي، په هغه کې موږ عذر دې ومني. کوشش مو روان دی چې اصلاحات راسي، امنیت راسي، آبادي راسي، خیریه بنسټونه په دې باندې مکلف سي چې د خلکو د ولس مشکلات حل کړي. هغه دربدرۍ چې اشغالګرو کفارو راوستلي دي، چې کورونه یې وران کړي دي، لارې یې ورانې کړي دي، مکاتب او مدارس یې وران کړي دي، کلینیکونه یې وران کړي دي،
دا ډېر وخت ضرورت لري د دې شانو اصلاح او د دې آبادي فکر را سره دی د افغانستان د اسلامي امارت د ټولو مجاهدینو مسؤلینو سره په تدریج او په قرار به انشاءالله د اصلاحات راځي. په آخر کې یو وارې بیا د دې فتحې مبارکي د اسلامي امارت زعیم امیر المؤمنین شیخ صاحب ته الله تعالی دې حفاظت وکړي، هغه ته وایم قدرمنو مرستیالانو ته او د اسلامي امارت ټولو مجاهدینو ته او ګرانو هیوادوالو ته وایم السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. شهیدانو یالله شهادتونه قبول کړي، پروردګار عالمه درجات عالیه ورکړي، یالله کوم چې زخمین شوي دي هغوی ته شفای عاجله کامله ورکړي، هر چاته چې تکلیف او درد رسېدلی ستا د نظام دپاره پروردګار عالمه ته ترېنه راضي شي، په دنیا او آخرت کې خوشحاله کړي. یالله رب ذوالجلاله هغه خلک چې هغه د اشغال د وجې نه عقاید فاسد شوي د هغوی اصلاح وکړي، د هغوی په عقیدو کې کم خلل دی، کم نقصان دی، کم مرض دی، پروردګار عالم هغه ترېنه لرې کړي.